سلامونه ملګرو په بنو کې کامیاب ولسی پاسون او بیا پغې شوی ډزې ورپکې د خلکو ژوند د لاسه ورکول او د خیبر پښتونخوا اسمبلی تازه قرارداد یو خدا چې ما چې کله فوټیجز نن ماسپښین کتل د بنو د ولسی پاسون نو ډېر ناقابل یقین حد پورې خلک راوتي دومره په ګڼ شمېره خلک راوتل دا ښیي چې خلک امن غواړي او خلک زړې تجربې تکرارېدل نه غواړي خلک نه غواړي چې بیا کډن شي خلک نه غواړي چې بیا آی ډي پی شي خلک نه غواړي چې بیا د خلکو ژوند متاثره شي روزګار متاثره شي خلک ژوند د لاسه ورکړي یوه دا ډېر ښه او مثبت طرز عمل دی د خلکو چې واقعي په امن باندې مین دي دویم په دغه کې بیا چې کوم مسکرینټ ون وی آر ادر وی دا خو ظاهره د تحقیقاتو نه پته لګي ځکه اوسه پورې یو پاپولر بیان یې پاپولیسټ غوندې نقطه نظري چې پوجانو ډزې وکړي یو ځینې خلک وایي چې پولیسو کړي دي بیا محمد فهیم خان لیکلي چې ګنې صحافیان وایي چې د بل طرف نه هم ډزې شوي دي یعنې پولیس هم نو پوجان هم نو دا اوس مختلف هر سړی خپل نقطه نظر وړاندې کوي ځینې بیا داسې فوټیجز هم دي چې ځینې ځوانان لګیا دي او یو خاص سړک ته کاڼي ورولي یا نارې وایي نارهبازیانې کوي نو دا ټولې خبرې مد نظر ساتل دي کله که موږ تحریک کی او تنظیم وي سیاسي جماعت وي ولسي پاسون وي نو هغه چاله هم دا مقبلاس ورنه کړي چې سپویل کړي څوک پکې دومره داسې مداخله وکړي یعنې بېشکه بل به کړي چا بورانې کړی خو ته به د مداخلې یعنې چاته به دا موقع د سره نه ورکې چې هغه ستا پورمن تحریک سبوټیج کی یا سبوتاج کی متاثره کی او منفي پهلو دی خلکو ته ان لانګ رن ور مخامخ کی ظاهر ده اوس دا فوټیج سم دي قسم نه دي خو اوسه پورې د 15 خلکو د مرګ اطلاعات دي ما اوس یو د هم نیوز خبريال دی پښتو معنی نوم خطا کیږي ډېر مشهور هغه په ټویټر باندې پوسټ کړی دی چې 15 کسبه کې په حق رسیدلی دي او دا چې خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد به هم وکړي چې مخالفت کوي یا نه غواړي چې عزم استحکام اپریشن دی وشي د دې نننۍ واقعیاتو په کتو سره زه دا ویلی شم چې یو خو خلک د امن تږی دی دویم دا چې په یو تنظیم چې کله ولسي پاسون کوي بېشکه ماته به خلک بد رد وایي چې ته ښکلا خبره نه کوې خو زه دا وایم چې ته به چاله دا موقع نه ورکړې چې ستا خلاف داسې حرکت وکړي چې هغه الټه تا بدنام کړي یا ستا خلاف د کاروایۍ دپاره لاره واره کړي دا زما یو ډېره عاجزانه غوندې درخواست دی او ظاهره ده تنظیمي صلاحیتونو کې کمی وي او وخت په وخت د امپرومنټ خبرې هم وي او ولسي پاسون داسې وي چې پای کې مختلف الخیال خلک راوځي مختلف جماعتونو مختلف خلک نو په هغې کې بیا کنټرول ګران هم وي خو د اخره پورې کوشش پکار دی چې ستا پورمن تحریک ته څوک زیان ونه رسوي هغه څوک چې ورته زیان رسول غواړي ون وی آر ادر وی او بهرحال دغلته د خلکو مرګ جوړله چې دی نو دا خو قابل مذمت ده قابل افسوس ده د هر چا چې کړي دي پکار ده چې شفاف انکوایري وشي او ټي آرز چې کوم دي هغه دغلته د ولسي پاسون نمایندګان او څوک چې انویسټیګیټیو یا پاورز دي هغې په شریکه باندې ټي آرز په وخت کې نه چې یو طرفه تحقیقات داسې ټي آرز ټرم اف پریفرنسز یا ټرمز اف انګیجمنټ چې په هغې کې ټول اول اګریډ وي او د دې تحقیقات وشي ځکه په لانګ رن کې دا نقصان رسوي تحریک ته پورمن تحریک ته دا چې د خلکو د راوتو شرح هم کمیدی شي یا څوک دا دی سبوټیج کولی په اسانۍ سره شي دا جذباتي خبرې هغه په خپل ځای خو زه انتهایي کیلکولیټډ غوندې خبرې کومه تاسو ورته سیاسي یا ډیپلوماټیک خبرې مې ویلی شي خو حقیقت هم دا دی چې ته به چاله موقع نه ورکړې چې تا سره نه امۍ وکړي لنډه خبره ده ته به چاله موقع نه ورکړې چې ستا رهي صحیح ازادي چې کوم دا هغه هم سلب کړي ستا لیبرټیز چې دي چې کوم ډېر محدود دي د مخکې نه هغه هم قلف کي یا تاله ورته واچي نو زما دغه یو څو عاجزانه غوندې تبصرې وي زه پوهېږم چې دا د عوامي جذباتو سره سمې نه دي یا هغه خلک چې هغه چارج وي د هغې د جذباتو سره به سمې نه خو زما په اند باندې ماته سمې ښکاري تاسو مې اصلاح کولی شئ یا اخري هغه چې د بزدلۍ پیغورونه نو زه یو پریګمیټک او ریالیسټک انسان یم او په حقایقو باندې مبني
فیصلو لای عمل او ریاکشن قایل یم. لہذا هغه ملګري چې خامخا په هر صورت به دې ردې وي د هغې کور ودان زما خپل نقطه نظر و چې ما کوشش وکړو په خپلو ټکو کې تاسو وړاندې کېږي. وخت راکولو اورېدو مننه. کور ودان.